درامیال په علاقه کې یو ښکلې مدرسه ده عبدالله ابن عباس ای ملګرو چې نامه ده درامیال په علاقه کې یو ښکلې مدرسه ده عبدالله ابن عباس ای ملګرو چې نامه ده ښکلی زید تربیت دی د وړو بچو لپاره په خپل رحم یې اباده الحمدلله به دی او خدمت موقع باندې ولاړ نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث ابو سعید الخدری دی الله پیغمبر فرمای ان الله لا ينادي يوم القيامه اين جيراني اين جيراني الله پیغمبر فرمای یقینا رب العالمین ورځ په قیامت باندې आवाज کوي ټول مخلوق ته زما گاونډیان چرته دي زما گاونډیان چرته دي فتقول ملائکه وای ربنا ای رب زمونږه ومن ينبغي ان يجاورك یا الله په مخلوق کې داسې څوک دي چې مناسب دي چې هغه ستا ګاونډی دي او ستا په ګاونډ کې پاتې شي او ستا ګاونډی ستا په ګاونډیتوب کې دې راشي رب العالمین به ورته وایي اين قراء القرآن وعمار المساجد چېرته دي هغه خلک چې هغه د قرآن کریم قارین دي او زما کتاب یې په پښو ژبو باندې په دنیا کې لوستو او چېرته دي هغه خلک چې هغوی به جوماتونه آبادول هغې به د جوماتونو خیال ساتو او هغې به شپه ورځ دغه شان د جوماتونو باره کې فکر کوو خپل مال خپل زندګي هغه به د جومات د خدمت باره کې مصرفوله موږ باندې یو اواز وکړو یو غږ وکړو څومره چې دوی وسه کېدلی شو څومره چې دوی برداشت کېدلی شو الحمدلله تر دې دمه اوس هم دا لګیا دي اوس هم د مخلوق نه تمه نه کوي د رب العالمین باندې بروسه ده چې رب به زموږ سره ودرېږي ځکه چې موږ د رب کتاب ته غاړه ورکړې ده زموږ نه دغه شان ته د یو خدمت مطالبه وکړه چې زموږ دا بچي او زموږ دا وروڼه او زموږ د اولاد دلته په یو تکلیف کې دي دلته تقریبا شپېته پنځه شپېته شاګردان هغه لیلي دي هغه د شپې دلته ژوند تېروي زندګي تېروي خوراک څښاک هغه دغه شان ته د هغې بندوبست کېږي او 200 پورې شاګردان په دې عبدالله بن عباس مدرسه کې چې دا چې درې کیمپ په اووم سیکټر کې موقعیت لري او دلته دا موجود ده او دا شاګردان ټول قرآن کریم هغه دغه شان ته زده کوونکي دي دوی له موږ نه دا مطالبه وکړه دا مطالبه هم داسې ده چې دوی برداشت راوتې وه هغه دا خبره ده دا ځای لنټري دی او دا ځای پوخ دی او ګرمي ډېره زیاته ده او زموږ او ستاسو ملکونو حالات داسې دي چې یوه ګنټه بجلي او 2 او 3 ګنټې بجلي نه وي د قاري صاحب د خولې وینا ده او حقیقت هم دا دی چې کله بجلي لاړه شي ماشومان هغه چوټي کړي اکثر هغه شان چوټي کړي ځکه بهر دلته په دې میدان باندې هغه سور لمر او سور ترڅ هغې ته برداشت ډېر زیات ګران دی دنده جومات دغه شان ته د خلکو د ماشومان د هجوم د وجې نه انسانان یو ځای کې ځای چې هغه ته خامخا تکلیف وي او دا ماشومان چې دي هغه چوټي کړي زموږ نه دا مطالبه وکړه د شپې دغه شان ته ماشي او دغه شان ته هغه هلکان چې شپېته کسان دلته پاتې کېږي هغوی ته ډېر زیات تکلیف دی د مؤمنانو مسلمانانو هغه مؤمنان مسلمانان چې هغه وسداره دي رب العالمین هغوی ته وس ورکړی دی نو هغې باندې موږ دا غږ کوو چې دوی دغه شان ته د سلور د تختو او دغه شان ته د بیټریانو بندوبست وکړي چې تر څو دغې ماشومانو مسلمانان دغې ماشومانو ته او دغه شاګردانو ته د هغې دا بندوبست وشي چې هغه په راحت کې خپل درسونه مخ په وړاندې باندې بوځي او د رب العالمین دا کتاب په خپلو وړو ژبو باندې هغه دغه شان تلاوت کړي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي وبعده محترم مؤمنانو مسلمانانو ورونو د ټول نه مخکې موږ د خپل رب شکریا ادا کوو چې الحمدلله په داسې ماحول کې موږ دلته ودرولي او د دې ماشومانو خدمت کوو د الله دپاره قرآن کریم خدمت کوو څومره چې زموږ وسي د هغې نه بعد زه د دې خپلو ورونو شکریا ادا کوم د شجرې د کیم د ځوانانو د ټولنې د دې زه ډېره شکریا ادا کوم چې هغې دلته راغله او زموږ د ضرورتو د اواز یې اوچت کړ ټول مؤمنان مسلمانانو ته چې په دې مدرسه کې څومره ضرورتونه دي ډېر ضروريات وو الحمدلله ستاسو په تعاون د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په تعاون باندې دا مدرسه اواره ځمکه وه دې حد ته راورسېده نو دې نه وروسته هم زموږ ستاسو د الله رب العالمین رضا کولو کوشش به کوو موږ او تاسې د الله رب العالمین کوم ځای باندې راضي کېږي رضا کېږي خوشحالېږي چې د الله کورونه آباد د الله رب العالمین هغه مراکز آباد کړو چې په هغې کې د قرآن او د حدیث څه کېږي خدمتونه کېږي دا اواز موږ هم په تاسو باندې یو ځل بیا کوو چې دلته ډېر ضروريات دي د الله دپاره په دې مدرسه کې تعاون وکړئ او دا کوم ضروريات چې شیخ صاحب وویل واقعا چې دې نه هم ډېر زیات ضروريات دي چې هغه موږ په دې خوله نشو ویلی
ولیکن تاسو هم دغه کې تعاون وکړئ الله رب العالمین به تاسو ټول دنیا او آخرت کې اجر درکړي رب العالمین موږ تاسو ټول جنت کې وځي کی هغه ورونه چې دا आवाज رسیدلو کې او د आवाज په دغه شان تر رسولو کې او دغه شان د موږ سره په دې مرسته کې کومک او مدد کوي رب العالمین دغه د دنیا او د آخرت خسته بدلی ورکړي رب العالمین دا ټول زموږ اساس اسلامي امت دا بچیان دا د دین خادمان کی خصوصا د مازای کوم استادان او کوم شاګردان دي الله تعالی دې د حال زره قبول منظور کړي الله دې په میزان د حسناتو کې واچي خصوصا د خپل دغه تکړه ځوانانو د ټولنې دغه شان د شکریا ادا کول الله دې ځوانانو په ځای کې خیر او برکت واچي همیشه د متفق او متحد ولري وصلی الله علی نبینا محمد ای ملګرو چې نامه ده